کندهار کې د ملا محمد عمر پر کور وسلوال برید. تېره شپه 8 بجې په درنو وسلو سمبالو برید کوونکو چې شمېر یې له 2 تنو څخه پورته ښودل کېږي د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د یو غره په سمڅو کې ځای پر ځای شوي او د 03 قطعې په مرکز یې د درنو وسلو بریدونه پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي د درنو وسلو دغه برید ډیر دوام ونه کړ او تر نیم ساعت وروسته ځانګړي ځواکونه د پیښې سیمې د ځمکې او هوا له لارې کلابنده کړه. د کندهار د پولیسو ویان څارنمن جمال بارکزی نن جمعه جون 12 غبرګول 23 امریکا غږ آشنا سره خبرو کې پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې په اړه به بشپړ جزئیات به وروسته د رسنیو په واک کې ورکړي. هغه زیاته کړه د کندهار ښار د 14مې حوزې او ارغنداب ولسوالۍ ترمنځ د کوتل غره په یوه برخه کې وسلوال برید کوونکي ځای پر ځای شوي، خو نن سهار د پولیسو لخوا په یاد غره کې د پولیسو لخوا د برید کوونکو پر ضد عملیات پیل شوي او جزئیات به یې وروسته څرګند شي. ویل کېږي د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه پر یاد مرکز د بریدګرو له ډلې یو تن بریدګر لا هم ژوندی دی او پر وړاندې عملیات دوام لري. خو د کندهار یو لوړپوړي امنیتي مقام د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا ته وویل چې د برید په پیل کې د ارغنداب ولسوالۍ له لورې پر برید کوونکو عملیات پیل شو چې په شروع کې د یادې ولسوالۍ د پولیسو د ټولۍ قماندان لومړی څارن عصمت الله په پیښه کې ټپي شوی دی. هغه زیاته کړه د برید کوونکو شمېر چې 2 تنه ښودل کېږي او یا هم ممکن تر 3 لوړ وي. د شپې 8 بجې په درنو وسلو باندې د 03 پر قطعه برید وکړ چې په سملاسي ډول د ځانګړو ځواکونو لخوا د ځمکې او هوا له لارې محاصره شول. وسلوالو تر لنډ برید وروسته بیا ډزې نه دي کړې، خو تر نن سهار 10 بجو پورې څارل کېده او اوس پولیسو د غرونو د تصفیې عملیات پیل کړي. د ملي امنیت د 03 قطعه په جنوب کې تر ټولو پیاوړی افغان ځواک بلل کېږي. قرارګاه د طالبانو د پخواني مړه شوي مشر ملا محمد عمر په پخواني کور کې چې د ملا صاحب سرای باندې شهرت لري پرته ده. دغه راز ویل کېږي چې په یاد مرکز کې امریکایي ځانګړي ځواکونه هم اوسېږي. د نوموړي مرکز ترڅنګ د فیلکو او کوتل غره په نومونو 2 لوی غرونه هم موقعیت لري چې کندهار ښار او ارغنداب ولسوالۍ سره جلا کوي او دا لومړی ځل ده چې پر دغسې یو مهم نظامي مرکز باندې وسلوال برید کوي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.